اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې داسې یو حدیث چا بیانو چې دا به صحیح او که نه. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د خپلو بچو دپاره یعنی که مستقبل کې چې به ستاسو بچي کېږي اختاروا لنطفکم د خپلو بچو دپاره ښه خلک غوره کوي او وإیاکم والزنج او د دې تورو خلکو نه ځان لرې ساتئ ځکه چې دا تور رنګ چې دی دا بدرنګ دی. نو داسې څه حدیث شتي او که نه؟ الجواب امام دارقطني یو روایت راوړی دی او بعضو نورو کتابونو کې هم شتي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي نکاح وکئ د هغه خلکو سره چې هغه درانه خلک وي ښه خلک وي او دوی له په نکاح کې ورکړئ لوڼه او خویندې. واختارو لنطفکو او د خپلو بچو دپاره غوره خلک یعنې غوره ښځې غورې کوي. وإیاکم والزنج او ځان ساتئ د دې تورو خلکو نه فإنه خلق مشوه دا داسې خلک دي چې بدرنګه دي بد خلک دي. په دې یا د دې په معنی کې نور هم بعضې روایتونه شتي خو جملتن چې څومره روایت راغلي چې کې دا قسمه خبره شتي دا ټول باطل روایت دي. او امام ابن عبدالبر رحمه الله دی حدیث مبارک وی چې دا حدیث چې دی باطل لا اصل له د دې اصل نشتی. هغه هر کتاب کې په صحیح سند سره دا روایت نه دی ثابت. او امام ابن القیم رحمه الله وی د حبشي والا او د سودان والا په باره کې چې څومره حدیثونه دي چې کې هغوی بد بیان شوي دي دا ټول دروغ دي. وایي کمزوري پرې د دروغ دي. لکه یو حدیث مشهور دی خلک یې بیانوي امام ابن القیم وایي الزنجي اذا شبع زنا واذا جاع سرق. واذا جاع سرق کله چې دا تور رنګ والا چې کله موړ شي نو زنا کوي او چې کله وږی شي نو بیا غلا کوي. وی دا قسم روایت ټول دروغ دي سره ثابت نه دي. او صحیح حدیثونو کې دا خبره شتي رسول صلی الله علیه وسلم وی تور لا په سور باندې فضیلت نشتی څه غوروالی نشتی او سور او سپین له په تور باندې څه غوروالی نشتی مګر په تقوا سره. خبره ټوله تقوا ده. نو یو ځای کې قرآن او حدیث کې دا خبره نه راغلي چې تور رنګ نه ځان لرې ساتئ او تور رنګ والا بد خلک. په دې تور رنګ والا کې داسې د الله بندګان دي که نه دینداره چې سړی د هغوی ایمان ته حیران شي. او د هغوی په سر کې چې ته حبشې والا یادې بلال حبشي رضی الله عنه به یادې. نور علماو کې هغه سلفو علماو کې ډېر داسې تېر شوي دي چې اگر دغه علاقو دینداره خلک الله والا اوس په دې زمانه کې داسې الله والا خلک زموږ خو یعنې ما سره اکثر په سبق کې ډېر ملګري پاتې شوي چې هغه د افریقي وو. دینداره خلک الله والا خلک په رنګونو باندې څه کېږي. ولې زموږ په دې کې نشتي چې موړ شي زنا کوي او چې وږی شي غلا کوي نشته دې سپینو کې د غنم رنګو کې. نو دا قسمه خبرې په شریعت کې سره شتي نه چې د رنګ د لاسه عصبیت او تعصب تور رنګ والا داسې دی او سپین رنګ والا داسې دی او غنم رنګ یې داسې دی. دا الفاظ استعمالول دا د مسلمان شان نه دی. هغې کې به لازم چې دی نو لټون کې تحقیق به کوې چې د کتاب چې دا خبر راغستې دا مستنده ده او که نه دې خبرې ته چې حدیث ویلی کېږي دا حدیث دی او که نه. نو دا روایت باطل دی.